شروع کوو که نه د دې کتاب نوم دی کنز الدقایق. او کنز ویل کېږي څه ته؟ کنز ویل کېږي په لغت کې خزانې ته ویل کېږي، او دقایق ویل کېږي څه ته؟ په یو شیز کې دننه تحقیق کول، جوره خزانه. معنی به څه شي؟ جوره خزانه. دا کنز الدقایق کتاب چې دی نو دا په فقه کې څه دی لیکلی شوی دی؟ دې کې به فقهي مسایل څه دی بیانېږي. لومبې خو موږ ځان د فقه په تعریف باندې پوهېږو چې دا فقه ویل کېږي څه ته؟ نو فقه په لغت کې فهم ته ویل کېږي، سمجھدارۍ ته ویل کېږي، ذهانت ته ویل کېږي. فقه په لغت کې فهم ته ویل کېږي، سمجھدارۍ ته ویل کېږي، ذهانت ته ویل کېږي. او کم سړی چې فقیه وي، ذهین وي، سمجھدار وي، یعنی په فقه باندې پوه شي، هغه ته څه ویل کېږي؟ فقیه ورته ویل کېږي. دا لفظ فقه د باب سمع یسمعون چې دی د دې معنی راځي پوهېدل، سمجھنا، پوهېدل. لکه څنګه چې په کلام الله کې ذکر دی کما فی کلام الله تعالی یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. نو دلته به دا فقه ته دا فقه ځکه ویل کېږي که نه چې د فقه د وجې نه انسان د الله تعالی احکامات څه دي دا وپېژني. نو د دې وجې نه څه دی د باب سمع یسمعون بیا دې ته څه ویل کېږي؟ پوهېدل فقه ته. او دویم نمبر که چېرته د باب کرومه یکرمونه شي نو بیا په معنا د زده کولو ته ویل کېږي. د کرومه نه په معنا د څه راځي؟ زده کول. او که چېرته د باب فتح یفتحونه شي نو بیا به په معنا د څه سره راځي؟ پاړ ناشلول. نو چونکې فقها هم چې دي مسائل چې کله د یو آیات نه یا د یو حدیث نه روباسي نو بیا هغې کې وردننه شي، په هغې کې تحقیق کوي، او بیا د هغې نه څه دی د هغې آیات نه د حدیث نه څه دی استنباط، استخراج او دا شانتې احکامات وغیره ته څه دی روباسي. د دې وجې نه دې ته څه دی فقها وایي. نو فقه په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ فهم ته ویل کېږي، ذهانت ته ویل کېږي، سمجھدارۍ ته ویل کېږي. د باب سمع یسمعون چې دی فقه دې ته ویل کېږي چې پوهېدل، په یو شیز باندې څه دی پوهېدل. نو د فقه د وجې نه څه دی انسان د الله تعالی احکاماتو باندې څه دی پوه شي. او کم سړی چې په فقه باندې پوه شي په صیغې د فاعل سره نو هغه ته څه ویل کېږي؟ فقیه ورته ویل کېږي. او د باب کرومه یکرمونه چې دی دا فقه څه ته ویل کېږي؟ په معنا د زده کولو سره راځي. او د باب فتحنه چې دی په معنا د څه سره راځي؟ د کلاوخلو سره. نو چونکې فقهام چې دی یو مسله چې کله د یو آیات نه یا د یو حدیث نه روباسي نو هغه مسله ای کې وردننه شي او بیا په ای کې خپل فقها چې دی خپل تحقیق پکې وکړي نو د هغې نه څه دی احکامات، استخراج، استنباط څه دی نه کوي. د دې وجې نه څه دی فقها ورته ویل کېږي. سهار به انشاءالله بیا د فقه اصطلاحي تعریف په بیا